السلام علیکم. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو وړاندې کوو د روح الله دراني پښتو ادبي ثقافتي جرګې لخوا د یو دستوري د سترګو لیدلی حال. د اتوار په ورځ په 13 نومبر کال 2025 چې د اتوار ورځ وه د روح الله دراني پښتو ادبي ثقافتي جرګې لخوا هنرمندانو، ادیبانو، شاعرانو ته د ایوارډونو ورکولو یوه په زړه پورې دستوره ترسره شوه. د دستوري شروع د تلاوت کلام پاک نه وشوه. د دې محفل صدارت نامور لیکوال، ادیب او شاعر فرهاد غالب ترین وکړو. د سټیج سکتر چارې سراج بادر او ورسره وصال خان خلیل ترسره کی. مشر میلمه سعدالله جان برکو او ورسره اعزازي میلمانه سید الامین احسن، فلم سټار جمیل بابر او تحصیل ناظم اویس خانو. ښاغلي سید محمد نشتر یو زړه پورې تکل دستوره کې وړاندې کو چې خلکو ډیر زیات خوښ کو او بیا د ایوارډونو ورکولو لړۍ شروع شوه. یاد دي چې دا ایوارډونه د نوښار د نامورو ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو په نوم چې ورکي اجمل خټک ایوارډ، سید اکبر صابر ایوارډ، سمندر خان سمندر ایوارډ، سید رسول رسا ایوارډ، عبدالله استاذ ایوارډ، خوشحال خان خټک ایوارډ، لیاقت میجر ایوارډ، فلم سټار ګل حمید ایوارډ، جانزیب خان نوشیروي ایوارډ، راحت زاخیلی ایوارډ، لیاقت بسمل ایوارډ، پروفیسر مهجور ایوارډ، همایون همدرد ایوارډ، امیر غلام صادق ایوارډ، روح الله دراني ایوارډ، سعدالرحمن منصور ایوارډ، فضل ربی پردیسی ایوارډ، عبدالخالق خلیق ایوارډ شاملو چې کومو ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو ته د دغه نامورو ادبي وګړو د نامو ایوارډونه ورکړی شو. د هغې نامې دا دي: نثار محمد نثار، زاید شاه زاهد، انور خان یوسفزی، عامر صاغري، وحید الرحمن ضیا، میاں لطیف شاه شاهد، سید محمد نشتر، طارق تاثیر، خیال گل خیال، ډاکټر صاغر یوسفزی، پښتون یار هلال، معید خان، سلام خټک، حسن باشا حسن، انعام الله مجروح، فرمان الله جان، احسان الله احسان، اکرام الله شهاب، رحیم شهزاد، رضوان الحق مجاز، میاں محمد زمان، امام منظر، ذاکر شاه ذاکر، سید الامین احسن، فرهاد غالب ترین، سعدالله جان برق، حاجی محمد اسلم، وصال خان خلیل، جلیل شبنم، میاں لطیف شاه سائل، یونس خټک، کاشف محمد، ظفر فاروق، عدنان هنی او مشتاق احمد مشتاق شاملو. په دې ادبي بنډار کې ځینې شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل. په اخر کې صدر فرهاد غالب ترین د دې زړه پورې دستورې په راجوړولو د روح الله دراني پښتو ادبي ثقافتي جرګې د غړو او خصوصا د وصال خان خلیل مننه وکړه او د دوی خدمات یې وستایل. دا د یو ادبي دستوري د سترګو لیدلی حال. لیک او راوي محمد اسلم، ایډیټینګ اسامه اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. په اخر کې یو یادګیرنه او هغه دا که تاسو تر اوسه زمونږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ هم اوس یې سبسکرایب کړئ او د خپلې خوښې په زړه پورې معلوماتي خپرونې وګورئ. نو تر بل پروګرامه د لوی الله په امان.